أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء پنځمه سپاره آیات نمبر 90. دینه مخکې آیت مبارک کې د هغې کافرانو ذکر وشو چې هغې د منافقت په طور باندې اسلام قبول کړی مدینې منورې ته هجرت کړی او بیا واپس لاړل مکې مکرمې ته، دین اسلام یې پرېښود، مرتد شو. د هغې سزا یې ذکر کړې وه چې تاسو ته دې کوم ځای کې مخې ته راشي نو دې ګرفتار کړئ او قتل یې کړئ. اوس د هغې کافرانو الله پاک ذکر کوي چې د کومو کافرانو گرفتار کول او د هغې قتل کول زمونږ دین حرام ګرځولی دي. مثلا اسلامی ملک دی، اسلامی حکومت دی، په دې کې کوم غیر مسلم اوسیږي او هغې حکومت ته ټیکس ورکوي چې هغې ته ذمي کافر ویلی شي، نو د هغه قتل کول هم حرام دي، ځکه د اسلامي ریاست ذمه داري دا ده چې دی ټیکس اخلي د دغه غیر مسلمو نه د ذمي په طور باندې، نو دی حکومت ذمه دار دی چې د هغې د جان مال آبرو تحفظ وکړي. نو یو مسلمان ته دې خبرې اجازت نشته چې داسې کافر قتل کړي. او دلته د هغې کافرانو ذکر کړی دی چې هغې سره د مسلمانانو براه راست معاهده د صلح شوې وي او هغې خلقو د صلح خلاف ورزي هم نه ده کړې، په خپله صلح باندې په خپله معاهده باندې چې د امن معاهده یې کړې ده چې د یو بل سره به جنګ نه کو، نو د داسې کافرانو قتل کول دا هم حرام دي، ځکه هغې سره صلح شوې ده، معاهده د امن ورسره شوې ده. بیا شریعت هغې کافرانو ته چې چا سره صلح شوې ده هغې ته د دې خبرې اختیار هم ورکړی دی چې که تاسو د بل یو کافر قوم سره صلح وکړله نو دا صلح به ستاسو د طرف نه د مسلمانانو سره صلح شمار کیږي. یعنې یو کافر قوم سره مسلمانانو معاهده وکړله د امن چې جنګ به نه کوو، بیا هغه کافر قوم بل کافر قوم سره خپل ځان دپاره معاهده د امن وکړه چې یو بل سره به جنګ نه کوو، نو دا دواړه ډلې د دې صلح به د مسلمانانو سره شمار کیږي او مسلمانان به د دغې دواړو ډلو سره جنګ نه کوي، د هغې هغه کافران به قتل کوي نه. نو یو ډلې هغه ذکر کړې ده چې د هغې سره معاهده شوې ده یا د هغې بیا د بل چا سره معاهده شوې ده، او دویم قسم خلق هغه دي چې د جنګ نه د هغې زړونه نفرت کوي چې جنګ نه کو، زړونه یې تنګ شوي دي، نه د خپل قوم په ملګرتیا کې جنګ کوي د مسلمانانو سره او نه د خپل قوم خلاف
د بل چا ملګرتیا کوي چې جنگ د خپل قوم سره وکړي. نو داسې خلق چې د هغې زړونه د جنگ نه تنګ شوي دي، نه تاسو سره جنگ کوي نه د بل قوم د خپل قوم سره جنگ کوي، نو داسې خلقو سره هم تاسو صلح وکړئ چې تاسو ته یې صلح وړاندې کړله چې موږ د جنگ نه ستړي یو، جنگ نه تاسو سره کوو، چې د خپل قوم ملګرتیا وکړو تاسو سره جنگ وکړو، او نه د خپل طرف نه تاسو سره جنگ کوو، او نه بس تاسو په ملګرتیا کې د خپل قوم خلاف جنگ کوو، بس موږ به یو طرف ته ناست یو. نو داسې خلقو ته به هم امن ورکولی شي، د دې خلاف به جهاد نشي کولی، جنگ به نشي کولی. اوس دې ته د الله پاک مهرباني ویلې ده چې دې کافرانو په زړونو کې الله پاک رعب او هیبت واچو او هغوی په خپله راغلل چې د مسلمانانو سره صلح وکړه چې موږ تاسو سره جنگ کول نه غواړو. مسلمان به کافر قوم ته د صلح پیشکش نه کوي، ځکه دینه د مسلمان کمزوري او بېغیرتي معلومیږي چې زه د جنگ کولو نه یم، زما تا سره صلح ده. مسلمان به د صلح پیشکش کافر ته نه کوي. کافر د طرف نه که د صلح پیشکش وشي نو مسلمان له پکار دی چې هغه قبول کی او جنگ بندي وکړي یا جنگ ورسره بالکل ونه کړي. نو که چېرې الله پاک غوښتلی وی او د دې کافرانو په زړونو کې ستاسو رعب او هیبت نه وی اچولی، نو دې کافرانو سره دومره قوت او طاقت دی چې دوی به په تاسو باندې مسلط شوي او تاسو ته به ډېر نقصان درکړی. بیا داسې ډله چې د هغې سره ستاسو معاهده د صلح د امن نشته دی او جنگ شروع دی خو هغې یو طرف ته ناست دي، د جنگ میدان ته نه راځي، نو د هغې کسانو قتل کول اگر که هغه کافران ولې نه دي، د هغې قتل کول هم د مسلمان دپاره جایز نه دي. چې یو طرف ته کېناستل جنگ هم نه کوي او د صلح پیشکش یې موږ مسلمانانو ته چې موږ د خپل قوم ملګرتیا نه کوو او تاسو سره صلح کول غواړو، نو هغې ته به هم امن حاصل وي. نو داسې ډلې چې د هغې سره براه راست صلح شوې ده یا د هغې د بل قوم سره صلح ده، نو د هغې صلح به هم د مسلمانانو سره شمار کېږي، یا یو طرف ته کېناستل جنگ نه کوي، د جنگ نه ستړي شوي دي، نو دا ټول خلق به د مسلمانانو نه په امن کې وي. د هغې قتل کول، د هغې گرفتار کول دا د مسلمانانو دپاره جایز نه دي. الا الذین، مگر هغه کسان، مخکې د گرفتاری او د قتل حکم کړی د الا الذین کې اوس استثناء ورکوي چې کومو کسانو ته رعایت حاصل دی د گرفتاری نه او د قتل کېدلو نه چې نه به گرفتار کوي او نه به قتل کوي، د هغې کسانو ذکر کوي الا الذین، مگر هغه کسان د دې گرفتاری او د قتل کېدو نه بچ دي، یسولون چې هغې یو ځای کېږي الی قوم د یو داسې قوم سره، بینکم چې ستاسو په منځ کې و بینهم او د هغې قوم په منځ کې میثاق معاهده د امن شوي وي. نو دوی لاړل د هغه کافر قوم سره ملګري شو، هغې سره یې معاهده د صلح وکړله، نو تاسو به دغه کسان هغه ستاسو نه اوس په امن شو، نه به تاسو هغې ګرفتاروئ نه به یې قتل کوئ. دا خو یو ډله شوه. که براه راست صلح شوي وي او که د صلح قوم سره د بل قوم صلح نو دواړه په امن دي. او جاءوکم، یا دا کافران راغلی دي تاسو ته، حسرت صدورهم چې تنګې شوي دي سینې د هغوی، زړه د هغوی تنګ شوي دي، ان یقاتلوکم د دې خبرې نه چې هغوی جنګ وکړي تاسو سره. یو قبیله وه چې د هغې سردار حضرت سراقه ابن مالک رضی الله عنه دی چې وروسته بیا مسلمان شوی دی، نو هغه د خپل قوم د طرف نه د صلح پیشکش نبی علیه السلام ته کړی چې موږ صلح کول غواړو، تاسو سره جنگ کول نه غواړو. نبی علیه السلام حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هغې قوم ته ولیږو او د هغې سره صلح وکړله، او په هغه صلح کې دا خبره لیکلې وه چې زمونږ او ستاسو په منځ کې به هم جنګ نه، او د کم یو قوم چې زمونږ سره صلح نو د هغې به ستاسو سره هم صلح شمار کېږي، هغې ته به هم تاسو تکلیف نه ورکوئ او نه به موږ د بل چا سره ملګري کېږو چې ستاسو خلاف وجنګېږو. او دویمه خبره پکې دا لیکلې وه چې که چېرې قریش خاندان والا مسلمانان شو نو بیا به د سراقه رضی الله تعالی عنه قوم قبیله هغې به بیا ټول مسلمانان کېږي. نو هغې سره نبی علیه السلام صلح کړې ده، صلح په تحریر کې راوستې ده. او یقاتلو قومهم، او د دې خبرې نه سینې تنګې شوي دي چې دوی جنګ وکړي قومهم د خپل قوم سره، د هغې په ملګرتیا کې د بل چا سره جنگ نه کوي، د هغې ملګرتیا هم نه کوي د قوم او د مسلمانانو سره هم جنگ نه کوي. نو داسې کسان دا به ستاسو نه په امن کې وي.
ولو شاء الله کچره اراده کړې وې الله پاک لسلطهم نو خامخا مسلط کړي به او دا کافران علیکم پتاسو باندې دی به پتاسو باندې غالب راوستیو خدا الله پاک مهرباني وکړه چې دا غي پزړونو کې روب او hebat واچو او غي په خپل راغلل چې موږ صلح کو فلقاتلوکم نو بیا خامخا اغیب جنگ کړي او تاسو سره فإن اعتزلوکم کچریدی یو طرف ته شستاسونه یو طرف ته کېناستل فلم یقاتلوکم بیا دی جنگ نه کوي تاسو سره والقوا الیکم السلام او پیش کی تاسو ته صلح سلام ویل شي صلح ته والقوا او پیش کی الیکم السلام تاسو ته صلح چې موږ صلح کول غواړو جنگ کول نه غواړو او یو طرف ته ناس د جنگ میدان تم ناراضي فما جعل الله نو نه د ګرځولې الله پاک لهم ستاسو د پاره علیهم په هغوی باندې سبیلا لار د گرفتاری او د قتل کولو نو بیا به نه گرفتار کوي دغه خلق او نه به تاسو هغوی قتل کوي الا الذین مگر هغه کسان یصلون چې هغوی یوځای شي الی قوم د یو داسې قوم سره بینکم چې ستاسو په منځ کې و بینهم او د هغې قوم په منځ کې میثاق معاهده د امن شوي وي او جاءوکم یا دا کافران راغلی دي تاسو ته حسرت صدورهم چې تنګ شوي دي سینې د دوی ان یقاتلوکم د دې خبرې نه چې دی جنګو کې تاسو سره تاسو خلاف جنگ کول نه غواړي او یقاتلو قومهم یا دی جنگو کې تاسو سره د خپل قوم په ملګرتیا کې نو د هغې نه هم ځان بچ ساتي ولو شاء الله او کچرې اراده کړې وې الله پاک لسلطهم علیکم نو خامخا دا کافران به مسلط کړیو په تاسو باندې او غالب به راوستیو فلقاتلوکم بیا به خامخا دی جنگ کړی تاسو سره فإن اعتزلوکم نو کچری دی یو طرف ته کېناستل ستاسو نه جنگ ته نه راځي مقابلې ته نه راځي فلم یقاتلوکم بیا جنگ اونکه تاسو سره والقوا الیکم السلام او پیش کړه تاسو ته صلح فما جعل الله لكم نو نه د ګرځولې الله پاک ستاسو د پاره علیهم په دغه کافرانو باندې سبیلا سلاره د گرفتاری او د قتل کېدو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته